السلام علیکم د نور پیغام چینل ته خوش آمدید. حضرت موسی علیہ السلام چې کله فرعون دربار ته لاړ او هغه سره ټیم کې خود د مقابله چې په پلان کې ټیم با زموږ ستا مناظرې مقابله به ته خو جادوګر یې نه یم جادوګر نو ته تخیم چې ته جادوګر یې او که جادوګر نه زه درله جادوګر راغواړم نو که بس تا نه هغوی وګټله نو پته به ولګي ته به جادوګر یې که تا وګټله نو معلومیږي دا چې ستا دا جادو بیا نه دی زه درله ټول جادوګر د مصر راغواړم. موسی علیہ السلام خو پیو هغه وی موعدکم یوم الزینه د اختر په ورځ به دا مقابله کوو پته ولګي داسې د لسو شلو کسو په مخ کې نه کوو چې میله کې د دنیا خلک راغونډي دا مقابله وکړو نو موږ ته به پته د حق او د باطل ولګي. مې فرعون وی ډېره ښه فرعون ارسل فی المدائن حاشرین ټولو ښارونو کې یوازې مصر کې نه د هغه بادشاه کې چې څومره ښارونو لکه پېښور زموږ د پاکستان ښارونه دي چارسده او پنګور او دا ټول دیر او کراچۍ او بلوچستان دقسې د مصر د فرعون لاندې چې څومره ښارونو په ټولو کې اعلانات وکړل چې څومره غټ غټ جادوګر دي ټول راشئ فرعون هم غواړي ټول یې راغونډ کړل او هغوی ته ویل چې دقسې یو هلک دی موسی یې نوم دی او هغه سره یو جادو دی او جادو یې دا دی چې هغه د کونټۍ نه مار جوړوي د مقابله به کول غواړي. جادوګرو سینې وډبولې صاحب که دې د کونټۍ نه مار جوړوي موږ هم جوړولی شو که دې د پړي نه مار جوړوي موږ هم ترې جوړولی شو دې چې په کومه طریقه خپل جادو کوي په هغه طریقه موږ هم جادو کولی شو خو صاحب که دا مقابله هم وګټله نو د موږ څه انعام به یې او که به نه. فرعون وی زبردست انعام ماله مناظره او مقابله وګټله زبردست انعام در کوم او یوازې انعام نه انکم لمن المقربین تاسو به د اسمبلۍ ممبران هم جوړوم تاسو به د مجلس شورا ممبران هم جوړوم ما ته به نږدې په کرسو باندې ناست یې ډېره ښه ده. ټول راغونډ شو یو طرف ته فرعون دی د هغه لښکر دی د هغه دربار دی د هغه پولیس دی او جادوګر ولاړ دی بل خوا یک تنها حضرت موسی علیه السلام او د هغه خپل ورور حضرت هارون علیه السلام دو په دو ولاړ. جادوګرو امساګانې وغورځولې پړي وغورځول. قرآن حکیم کې الله فرمایي یخیل الیه من سحرهم انها تسعی. قرآن کې الله وی وی داسې جادو یې کړی چې هغه خلقو ته پته لګېده چې دا ماران په منډو روان دي ماران منډې وی د هغې امساګانو نه ماران جوړ شو او د هغې چوکو نه او د هغه رسو نه ماران جوړ شو. موسی علیہ السلام او قرآن کې الله وی د بل چا منګړت خبره نه ده وجاءوا بسحر عظیم. الله وی چې الله ورته لوی جادو وي نو خو وي به که نه الله وی وجاءوا بسحر عظیم د جادوګرو داسې جادو په میدان کې پیش کو چې هغه الله وی ډېر لوی جادو ډېر لوی جادو. اوس عقل سوی موسی علیہ السلام سره کونټۍ ده اوس که د خدای خبره پکې نه وي او د عقل خبره وه نو کونټۍ خلک څه دپاره ګرځوي چې مار پرې ووامه که چېرته ما باندې مار راغی نو چې مار باندې حمله وکړم. کونټۍ خلک دې له ګرځوي لړم ابه پې وام ماري ابه پې وام سپی وي ابه پې وام پیش را باندې را ټوپ کړې هغه له به ډب ورکوم ګیدړ را ټوپ کړې هغه له به ډب ورکوم دشمن را مخکې شو هغه له به ډب ورکوم. نو عقل وایي چې موسی دا کونټۍ اوس اوچته کړي او د مارانو له راوبرئ. عقل څه وایي شابه مار وهه او کله کونټۍ دې وغورځوله نو دشمن ته ځان کونټۍ خو یو ټوپک مثال دی که نه نو ټوپک به خلک د مقابلې په وخت کې غورځوي او که دشمن ته به نیغ نیسي. یو سړی هغه د ټوپک په چل نه پوهېده په تماچې په چل نه پوهېده نو غله پرې رالل نو پلار ورته وي په دې تماچې وله نو د تماچه راواخېسته نو په داسې پې غوزار وکړه په هغه تماچې پې داسې غوزار وکړه نو غل تماچه په لاس کې واخېسته اوس به دې برابر کړم. پلار ورته وي وله که نه په تماچه وي بابا ومې ویشته وی څنګه دې ویشته وي تا ویوله نو داسې مې پې ویشته باچه خو هغه رانه لاس کې واخېسته. نو اوس تا ته څوک وایي چې دشمن دی په چوکه لاس کې والا نو ته به چوکې سره څه کې اوس غورځی به او که مار به پې وی مار به پې وه. دغه یو موسی علیه السلام سره خو دغه وخت بل څه طاقت نو تښتېدی خو هم نه شو ځکه د فرعون پولیس ولاړ دی د فرعون فوج ولاړ دی تښتېدی هم نه شي. یو علاج د موسی علیه السلام سره چې کونټۍ راوالي او کم مار وله مخې د راځي په دې سر د ټک وباسي کم مار وله مخې د راځي او په دې سر د ټک وباسي. نو عقل وایي چې چوکه د ځمکې نه اوچته که او لاس کې ښه کلکه ونیسه او چې کم مار راځي نو هغې له ټس ورکوه. الله څه وایي ان القي عصواکه امسه وغورځوه. الله وی ان القي عصواکه امسه وغورځوه. عقل وی امسه ټینګه که چې مار دې ونه خوري مار پې وهه. الله څه وایي وغورځوه. نو یو ټوپک در سره دی الله وی وغورځوه یو تماچه در سره ده الله وی وغورځوه. دا غورځول د امسه اوس د عقل خلاف خبره شوه که نه شوه. عقل وی وسله دا نه لر نه کې چوکه لر نه کې وهه پې د ماران او الله څه وایي الله وی ته دې عقل پرېږده دې وخت کې
زما ومنه چوکه وغورځوه نو چوکې وغورځوله نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هغې داسې چل وکړو چې د هغې نه الله یو اجدها فاذا هي ثعبان هغې نه خدای یو اجدها خامار جوړ کړو د خامار مقابله په خامار کېږي او چې څومره د فرعون جادوګرو ماران جوړ کړي الواق یې تېر کړل مکمل تېر شو او جادوګرو چې وکتل چې د مونږ ماران خو داسې بلی را پرېښوده چې هغې خو ټول زمونږ ماران الواق تېر کړل خېټه هم پې غټه نه شوه خېټه هم غټه نه شوه او چې ګوتې یوړې سینګ امثال الله وې راوچته که راوچته یې که نو واپس ته کونټۍ جوړه شوه جادوګر په یو ژبه وایي بس اشهد ان لا اله الا الله آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون پر رب زمون ایمان دی دا د موسی دا کرتب نه دی جادو نه دی دا د الله طاقت او د خدای معجزه ده اوس که موسی علیه السلام د عقل نه کار اخیستې د دې دومره مارانو لړمانانو مقابله پرې کولی شوه نه شوه کولی میدان به یې بیلو عقل پرېښوده او د الله د حکم په باندې عمل وکړه چې غورځوه امسا نو خدای ګټه ورکړه ګوره اوس عقل او شریعت دواړه یو بل سره مخامخ شو عقل او د خدای حکم مخامخ شو عقل به الو که د الله حکم باخلو دویم له راځه اوس فرعونیان ورپسې شو موسی علیه السلام سره د خپل لښکر نه وادي تیه ته روان شو چې وادي تیه ته بیا روان شو الله وی زه په دې لاره چې په لاره روان شو نو فرعون په لکونو لښکر ورپسې راخوشې که چې راخوشې که موسی علیه السلام ته قوم بني اسرائیلو وی هغه بلا خو راپسې هغه دراله او د دنیا لښکر دی ورسره رب العالمین ته پیغمبر خو الله ته رجوع کوي د پیغمبر ډایرکټ تعلق د الله سره موسی علیه السلام الله ته وی الله انا لمدرکون فلما ترى الفئتان یو بل یې ولیدل د موسی علیه السلام ډلې او د فرعون ډلې یو بل ته ولیدل چې ولیدل قال انا لمدرکون الله غلې راپسې دي را لاندې کوي اسونه دی وسره اتیان دی وسره اوښان دی وسره مونږ پیاده روان یو را لاندې کوي او الله مخکې دریاب دی ما ته خو د علاقه معلومه ده په دریاب خو پول هم نشته څه به کومه الله وی ته کلا اس فکر چې ونه کې هېڅ فکر ونه کې اوس د موسی علیه السلام چې دریاب ته ورسېده اوس دغه وخت کې د فرعون لښکر ورپسې را برابر شو یو خوا دریاب دی بل خوا د فرعون لښکر دی د دوو غمونو منځ کې ګیر شو که مخکې قدم اخلي نو دریای نیل دی زبردست دریاب سمندر دریاب چوه ده د هغې کیسه ده او که شاته ګوري نو فرعون دی او د هغه لښکر دی او ټولو سره تورې او غشي او نیزې دي او په لوی دوم دام کې او جوش کې را روان دي یو خوا هم دشمن بل خوا دریاب په شکل کې دشمن اوس موسی علیه السلام سره دې وخت کې څه پکار دي دې وخت کې پکار دي چې دریاب ته شا کي او غریب سره بل څه بې د کونټۍ نشته دی نه دې وخت کې وله پکار دي چې دا نور څه وس مې نه کېږي او په دې کونټۍ د فرعون د مازدیګر وال غواړي چې دا سر پې ولګوم نور خو هېڅ هم نه کېږي او که فرعون ته ونه رسېدم نو چې د فرعون یو لښکري خو پې ووهم که نه نو عقل څه وایي چې کونټۍ به ځمکې له بری که د فرعون سر له به یې بری فرعون سر له به بری عقل څه وایي چې کونټۍ به ځمکې له بری او که د دشمن هغه چې کوم فوجي دی پولیس والا دی د فرعون د هغه د کپرې له به بری د دشمن لیکن الله څه وایي الله وایي دشمن پرېږدوه اوبو له وبروه دشمن پرېږده اوبو له وبروه اوس عقل دا نه وایي چې په اوبو سره چوکه مې یوړه نو سټیل به وشي په چوکه څه پول خو نه دی چې په اوبو د پاسه به یې کېدی چوکه څه بل شیشې خو نه دی چې اوبه به پرې د پاسه وشلېږي عقل وایي چوکه اوچته که دا فرعون پې به دا سر ووهه عقل وایي د فرعون لښکري پې به دا سر ووهه او شریعت او قرآن او شریعت او الله څه وایي وایي نه اوبه ووهه نو د عقل یې دلته بیا پرېښوده او کونټۍ بیا اوبو له یوړه قرآن شریف کې الله ان القع څنګه دی ان اضرب بعصاک البحر قرآن کې الله وایي ان اضرب بعصاک البحر دی ورته ونه وایي چې ان اضرب بعصاک فرعون چې په دې کونټۍ د فرعون وسه یا ان اضرب بعصاک عدوک دشمن پې ووه دی ورته ونه وایي ان اضرب بعصاک البحر دا دریاب پې ووه او دا ونه وایي چې خدای دریاب ولې ووامه دشمن پې ولې په دا سر نه وامه عقل یې پرېښوده الله حکم یې واخېسته خو چې دریاب له سینګ کونټۍ یوړه نو الله په دریاب کې ورته لارې جوړې کړي 12 لارې ورته جوړې شوې او لارو جوړېدو سره د دریاب وې خو خټی اوبي پکې فورا خدای سیلې وچلوله سیلې سره میدان لاندې اوچ شو وې شابه فورا یو قبیله په یو لاره ځای 1 نمبر د فلانکې قبیلې 2 نمبر لار د فلانکې قبیلې دي چې ګڼه جوړه نه شي او هر یو په خپله لاره دي چې په اسانه پورې وځي دې پورې وتل د دریاب نه او دې کې فرعون پې راغی چې فرعون راغی هغه ډېر چالاک و که نه قوم ته یې وی زما درو به مو لیده وی هغه دی نه چې دریاب ولیدم را توشلېده
هغه ځای نه زما د روب د وجې نه دریاب را توشلېده او وی اسې دغه وخت په دریاب نه ورته په دې حیواناتو کې یو شعوري نو حضرت جبریل علیه السلام په څه طریقې اس دریاب ته راخ که او په دریاب ورګډ شو یو سر هغه ویخله ورسېد بل سر د دریاب بینس کې ټول گیر شو رب العالمین بیا موسی علیه السلام ته وی دا کونټی دی د دریاب له بیا یوسه اوس عقل وی چې کونټی ولې وړې دشمن را روان دی او دې غاړه کې ودرېږو چې فرعون څنګه راځي چې دا کپره پې ووی او عقل داوی او شریعت سوی الله سوی دریاب وها او چې دریاب له کونټه یوړه ټولې اوبه جخته شوې او د اوو لکو لښکره سره فرعون ټول په دریاب مردار شو لو شو ختم شو اوس عقل به نه منم څه به منمه زه به د عقل په مقابله کې د الله خبره منم چې وادي تیح ته کله پورته شو څلورمه سوره هلته کې اوبه نشته قوم تږی دی قوم تږی دی الله اوبه موسی علیہ السلام د خدای نه فریاد کوي او قوم چې دی قوم هم د موسی علیہ السلام نه فریاد کوي او دا بني اسرائیل شو که نه دا ډېر بې صبره خلک انتهایی بې صبره خلک او ډېر بې خونده خلک دا بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته وایي د غټو غټو کلو نه دې راوویستو محلاتو نه دې راوویستو دې دش میدان ته او دلته اوس موږ ته اوبه نشته د تندې مرو ځکه سمندر دریاب اوبه خو ترخی وي دلته به څه کوو اوس عقل وی چې موسی علیہ السلام سره صرف یو کونټی ده او ویښ کې پکې غشی دی شل دی پکې بل څه نشته عقل څه وی چې موسی علیہ السلام وی چې ښه راځئ او زه دله په دې کونټی رو ځمکه وهم تاسو به خبره وباسئ رمبې خو نشته چاري مونږ سره نشته کوداله را سره نشته نو په کونټی به کیو که نه کوټه باندې به ورو ځمکه نرموم تاسو به دې خاورې وباسئ بیا به ځمکه نرموم ورو به وهم تاسو به خاورې وباسئ ورځ کې نه دوه کې نه پنځه کې نه لس ورځې کې به شي خو ویښ به وشي عقل وایي کونټی ګورې پام کوه ما ته نه کې کونټی باندې ورو ځمکه وکنوه پیو کنوه چې قوم له پې اوبه راوباسې الله څه وایي وی کونټی کاڼي له راوبروه اوس العقل خلاف بیا دلته خبره راغله کونټی چې کاڼي له برې نو کونټی به ماتېږي که به نه ماتېږي نو دغه یو کونټی ده چې د کاڼي له راوغروله او ماته شوه بیا به څه کومه زه اوس خو به پکوي ځان لو کنومه نو چې ماته شوه اوسپنې ترې ودنګل او ماته شوه نو بیا به څه کومه عقل وایي نه ګورې نه ګورې که کاڼي له دې وبروله او د اوسپنې ترې ودنګل نو بیا به کوي په څه کنه او الله وی نه 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 کاڼي له راوبروه نو که موسی علیه السلام د الله نه وي منلی د عقل یې منلی وي نو ممکن ده چې کال کې کوی نه وي که نستې شوي لیکن د الله ومنل عقل یې ونه منل نو کاڼي له امسا وبروله چې څنګه یې راوبروله نو الله د کاڼي نه 12 چینې روانې کړې ټول قوم ته اوبه رالې دا مې صرف یو درې مثاله څلور دې دپاره درکړل چې بعضې وخت کې زمونږ ذهن به هم دا وایي عقل دا وایي ملا راته دا وایي عقل دا وی او ملا صاحب وی چې داسې وکړه نو چې عقل درته یو خبره کوي او ملا صاحب درته بله خبره کوي عقل یو خبره کوي قرآن بله خبره کوي عقل یو خبره کوي پیغمبر بله خبره کوي موږ به بیا د عقل نه منو د ملا صاحب به منو د خدای به منو ځکه د خدای خبره کوي د رسول به منو ځکه ملا صاحب د رسول خبره کوي په دې خبره پوه شوې اوس به راشي یو پوټې به دې کې تاسو لږ نور هم پوه کوم یو ډله زمونږ د صحابو په زمانه کې داسې تېره شوې ده اوس هم د هغې اثرات لږ ډېر شته د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته صحابو زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې یو ډله تېره شوې ده هغې ته به معتزله وې هغې به ځان ته مسلمانان وې چې موږ مسلمانان یو خو هغې به د عقل په بنیاد تب کوه هغې به وي چې دا شی د ما عقل مني خو زه منم او دا شی د ما عقل نه مني نو نه منم اوس د هغې هغه عقیدې درته ښیم لکه هغې زمونږ د پیغمبر علیه السلام معجزه ده چې د هغې د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې یاد درته که نه اوبه به کوم ځای کې نه وې نو حضور پاک مبارک به یو جام پیدا کړ یو کاسه به پیدا کړه او په هغې کې به یې خپلې 15 واړه ګوتې مبارکې کېښودې چې څنګه به یې کېښودې نو اوبه به د ګوتو نه روانې شوې او 1400 او 1500 او 1400 صحابه کرام به پې سیراب شو هغې وایي دا کوم دی عقل مني ګوتو نه اوبه راوځي نه 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 دا نه منم دا نه منم مونږ وایو چې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې یو ځل کاڼي وکاڼي او هغې وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله کاڼو خبرې کړي دي بیا حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل په لاس کې بیا وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له په لاس کې ورکړل بیا وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت عثمان له ورکړل یو ځل نیمې تسبیح وي او بند شو هلکه دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا د عقل نه خلاف ده د عادت نه خلاف ده خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی هغې څه وایي دغه معتزله د عقل بچي نه 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 د کاڼي ژبه شته څه چې سبحان الله دې وایي د کاڼي غاښونه شته څه د کاڼي شونډې شته شه د کاڼي خوله شته نه نه دا نه منم دا نه منم دا نه منم
قرآن حکیم کے اللہ وی اقتربت الساعت وانشق القمر وی قیامت نزدې شو او سپومې دوه ځایه شوه. دا جبل ابی قبیس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او ابو جهل ورته وی ده کنه څه معجزه ښکاره کوي او ناشنا کار کنه وی څه ښکاره کم که زه الله ته اوس درخواست وکړم او دا سپومې دوه ځایه شي وبه منې وی او زه داسې وکړه منم دی کافران ورسره دي او ابو جهل دی پیغمبر علیه السلام دې سپومې ته اشاره وکړه داسې کړه او داسې کړه نیمه سپومې یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه او بیا سره یو ځای شوه وی منې که نه وی نه دا تا په مونږ جادو کړی دی دا دې په مونږ سحر وکړه نظربندي دې په مونږه وکړله نبي علیه السلام وی ښه ده که ما جادو کړي او نظربندي کړي خو په تاسو به مې کړي وي او نو وی د نورو خلکو نه تپوس وکړئ کومې قافلې چې په تاسو تللي دي شام ته هغه قافلو والا نه تپوس وکړئ نو معلومات به وشو نو چې کومې قافلې شام ته تللې وې دوه څلور ورځې پس هغه راورسېدلې هفته پس هر څه پس ترې راورسېدلې نو ابوجهل ته تپوس وکړم وی په پلانکې شپه خو تاسو څه ناشنا څه نه دي لیدلې هغې وی ولې نه وی سپومې دوه ځایه شوه نیمه یو خوا شوه دا مسافر خو د شپې سفرونه کوي نیمه یو خوا شوه نیمه بل خوا شوه حضور پاک اوس ته پته ولګېده جادو خو زما په تاسو چلېده ستاسو دا چې کم تاجرانو هغې نه تپوس وکړه هغوی څه وایي یاره وایي ستا ډېر غټ جادو دی دا پارچه چلېږي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت نږدې شو ولې ځکه د حضور پاک نه وروستو بل پیغمبر به نه راځي د د امت نه پس بل امت به نه راځي دا د قیامت د نږدې کېدو نښه ده او سپومې په منځ دوه ځایه شوه دغه د عقل به چې څه وایي هغې نه سپومې چېرته دوه ځایه کېږي که سپومې دوه ځایه شوه خو په دې کائناتو کې به لوی انقلاب به راشي که سپومې دوه ځایه شوه خو دا به قیامت شي او لوی تصادم به راشي دا هم نه مني وایي زما عقل یې نه مني دا خبرې نو چې د هغوی ښه مونږ څه وایو چې د قبر عذاب شته هغوی څه وایي نه نجي د قبر عذاب کم دی وایي مونږ خو یې قبر لاندې وکنو نه پکې ماران شته نه پکې لړمانان شته قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شته مونږ وایو د خدای بنده الله وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها څنګه دی غدوا وعشیا وایي د فرعونیانو چې څنګه غرق شو نو الله پې سخت عذاب نازل کړ او سارو ماښام الله دی باندې اور بلی او د قیامت پر ورځ الله به ورته وایي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب د قیامت پر ورځ به الله وایي چې خدایه الله به اعلان وکړي چې دوی سخت عذاب د اور ته ور داخل کړي نو قرآن وایي د قبر عذاب شته پیغمبر مبارک وایي د قبر عذاب شته هغې وایي زما عقل یې نه مني نو اوس به راشو مونږ عقل پسې به ځو که خدای رسول پسې به ځو یؤمنون بالغیب دا معنا شو یؤمنون بالغیب یو شی زما او په دې تاسو پوهې کم لګوئ ګورې عقل د شریعت په منځ کې هېڅ ټکراو نشته بعضې خلک وایي دا شریعت حکم د عقل خلاف دی دا بلکل دروغ وایي پکې باندې د عقل او د شریعت په منځ کې هېڅ قسمه ټکراو نشته عقل چا پیدا کړی دی الله او شریعت چا جوړ کړی دی الله او عقل یې څه پیدا کړی دی چې زه د عقل په لاره د عقل په ذریعه د شریعت په لاره لاړ شم ولې که یو سړی عقلمند نه دی لیونی وي نو دې په لاره نشي دی د شریعت د دې عقل په ذریعه به ته د شریعت په لاره دی نو چې عقل خدای پیدا کو دی لی پیدا کو چې ته د شریعت په لاره په دې عقل مزل وکړې نو بیا الله باندې خو نه یېره راځي نه ترې غلطي کېږي نه ناپویه دی خدای پاکه نو دواړه چې الله پیدا کړي دي او د دواړه لازم ملزوم دي عقل باندې به ته د شریعت په لاره عمل کوې نو په خدای خو غلطي نه راځي نو دواړو کې به ټکراو دا کم دی نه راشي هېڅ ټکراو د عقل او د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی خو بعضې څیز ته زمونږ عقل رسېږي بعضې څیز ته عقل نه رسېږي د کائناتو کې د انسان د خپل وجود وګوره قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره وی د انسان د هلاک شي وی څه ناشکره دی ډېر ناشکره دی دې هلاک شي الله غصه شو خفه شو ډېر ناشکره دی دې هلاک شي بیا څه وایي من ای شیء خلقه دې ما څه نه پیدا کړی دی اوس دې کې ستا عقل کار ورکوي بلکل نه مور په ګېډه کې دا ماشوم پروت دی د نطفې نه پیدا دی هغې نطفې نه بیا علقه جوړه شوه وینې ټوټه جوړه شوه د وینې د هغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه د غوښې د هغې ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ یو پیپ باندې صرف او صرف په یو پیپ دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده
ګور عقل ته دې ګوره وینه ور روانه ده هغه وینه نه څه جوړېږي د هغه وینې نه لګیا یې د ماشوم وجود جوړېږي هډوکې ته جوړېږي غوښه ته جوړېږي سرمن ته جوړېږي سترګه ته جوړېږي ګرده ته جوړېږي اینه ته جوړېږي نوکان ته جوړېږي نوکان په سر یې ته ویښته جوړېږي وازګه جوړېږي پړپوس جوړېږي کلمې جوړېږي دننه په وجود کې ګردې جوړېږي زړه جوړېږي لګیا دي د هغه یو وینې د پیپ نه په دې وینه کې دومره څیزونه دي دومره هډوکې د یو شي نه جوړېږي دي ورته کیلشیم و یو څه څیزونه پکې نور هم شته هغه هم دې وینه کې الله ایښودي دی هغه روان دي د وینې نه هغه اجزا نیغ روان دي هډوکې ته جوړېږي سرمن د بل شي نه جوړېږي هغه اجزا نیغ روان دي سرمن لا هلته سرمن جوړېږي غوښه د بل شي نه جوړېږي هغه اجزا نیغ روان دي هلته د غوښه جوړېږي دا څه پردې خو نه دي د موټرو چې پردې راواغېته په پیچکش باندې هلته کې کش کوي پورې ګاډو کې باغه ځای ولګو غوښه به بل ځای کې د پاسه ولګو ګرده به بل ځای ولګو لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړوي یا ټوپک جوړوي یا تماچه جوړوي داسې خو د مور په ګېډه کې ماشوم نه جوړېږي دې وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي واړه واړه سیلز دي واړه واړه اجزا دي په دې وینه کې هغه اجزا ته چې ته هر تعبیر کې دغه ته جز ویم هغه اجزا څه غوښې له روان دي غوښه جوړېږي څه هډوکې له روان دي هډوکې جوړېږي څه سترګې له په سترګه کې په سوونو واړه واړه وړې وړې پرزې دي په سترګه کې یو نه ده د سترګو ډاکټر راته وی په سوونو وړې وړې پرزې دي پکې هغه یو پرزې له خپل شي دی او هلته ته هغه پرزه جوړېږي او بیا اینې ته ګوره ګردې ته ګوره او ګوره هر یو جز هره پرزه په خپل ځای کې جوړېږي ګرده چتم په دې معده کې جوړه نه شوه او معده چتم د ګردې په ځای جوړه نه شوه او دا سترګې چتم په دې خپو کې جوړې نه شوې او دا خپې چتم په اوږو کې جوړې نه شوې دا هډوکې چېرته د سرمنې په ځای جوړ نه شو او سرمن چېرته د خېټه کې دننه د پړپوس په ځای جوړه نه شوه او کلمې چېرته په غاښونو کې جوړې نه شوې مخصوص اندام چېرته په سترګو کې جوړ نه شو هر ځای له خدای پاک خپل شی رسوي رښتیا ووایه ستا عقل دې خبرې ته رسېږي چېرې نه رسېږي د عقل خلاف نه دي ګورې من أي شيء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره دنه ولا وجود سونه مزیدار او خشته جوړ کی ثم السبيل يسره او بیا په کومه طریقه د مور د ګېډې نه ماشوم الله راوباسي الله د انسان عقل دغلته کې بیا کار پرېږدي دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه بار راوځي په کومه طریقه دې بار راووته او دنه یوازې ماشوم دنه د مور په ګېډه کې نه دي د دې ماشوم دپاره مخصوص ټمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی که دا ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شو یخني پې زیاته شوه بیا دې مري دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که اوړی که جمع د جنوري ده نو څوک دا نه کوي چې ورېږه د مور ته خېټې ته دغه کېده هیټر ولګوه ماشوم ته ګرمي کمه نه شي او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده نو څوک دا نه وایي چې د مور ته خېټې ته پکې ولګوه اییر کنډیشن ولګوه په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي نه که جون جولای د سخته ګرمي ده او که جنوري فروری او دسمبر دی ماشوم ته به هغه مخصوص ټمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسېږي خامخا به رسېږي هغه له چې کم ټمپریچر پکار دی که هغه معمولي سنټیګریډ لږ مخکې وروستو شي ماشوم به مري جمدې به نه پاتې کېږي هغه ټمپریچر به لازما هغه ته خدای پاک پوره کوي رښتیا ووایه د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون الله وي ای بنده دې خپل ځان ته نه ګورې ای د عقل بچیه دې خپل ځان ته وګوره څومره ښکلې سترګې مې دله درکړي دي څومره ښکلې غوږونه مې دله درکړي دي څومره ښکلې خوله مې درکړې ده څومره ښکلې شونډې مې دله درکړي دي نو دوی به زر نه مني هلکه وایي د قیامت پر ورځ تله د میزان چې وزن پې کېږي وایي دا خو زما عقل نه مني نه منم هلکه پل صراط چې کوم د جهنم د پاسه پول دی وایي دا هم نه منم ولې ملا صاحب ته خو ما ته وایې چې دا د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو چې د ویښته نه نری شو او د تورې نه تیره شو نو په دې به څوک ځي څنګه ور عقل بیا دې غورځوي بیا دې عقل غورځوي یو بوډای جړل نو نوسی ورته وایي ادې ولې جاړې وی ملا صاحب تقریر کو چې یو پول دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو زه زما خو کونډی خوږېږي په دې غټ سړک او په دې لاره نشم تلی نو په هغه پول به څنګه ځمه نو هغه نوسی ورته غوسه شوه وی څه شور دې جوړ کړی دی چغې دې جوړ کړی دی چې نشې تلی نو مه ځه خوارې د مور کور دې څه مه ځه که نه ما وی هلته واقعي اختیار نشته ستا دنیا کې بدل تکینې وی چې د کور نه بر نوزم لیکن اخرت کې د اختیار ختم دی قرآن کې الله وی ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا هر سړی به په دې پل صراط ورځي
ورود ورتلو ته وایي څوک به بیا پورې وځي او څوک به لاندې پکې چاپه شي ځمکې ته به وغورځېږي چې د الله خبره دی ومنله چې او دا پول خو د تورې نه تېره دی د ویښته نه نرې دی خو که د خدای طاقت شته پورې وځم او که د خدای طاقت نه بیا پورې ورتلی شي نه او عقل وایي نه تورې نه تېره او د ویښته نه نري باندې به څنګه پورې وځم یو مولوي صاحب نوم یې درته نه علم داسې ډېر ښه سړی دی هغه چې د جمعې تقریر کوم وی د پولیس ویرات دی او د ویښته نه نري دی او تورې نه تېره دی یو مقتدي وله چیا وکړه کور ته یې بوته او چرګ یې وله سور که ښه مزېدار چې چرګ یې پرې وخوړه وی استاد جي وی یو خبراته کوم وایي وی پټ مې راوستی وی دا پولیس ویرات چې تا وی د ویښته نه نرۍ دی تورې نه تېره دی دا داسې ګپ لګو که دا رښتیا ده نه نه ګپ مې کوم ځای لګولې دا خو رښتیا دی قرآن کې خدای وایي او پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې ویلي دي وی استاد جي ته به ورسره څه کوې وی ځم به پرې کوم وی ته به پې څنګه دی چې د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تېره دی نو په دې په توره ته خپې ښودی شي په دنیا کې او په ویښته نه په نري تار خپې ښودی شوې نو ته مې دېره راوستی چې ته پې پورې وځې خو څه دم به در سره یې که نه بې د دم نه خو څوک نه شي تللی ځکه په دغه د ویښته نه نري او د تورې نه تېره باندې به په سینګ څوک کېږدي نو ما درته باندې ګوره څونه ښکلې چې اوس کله چرګوټۍ مې هم در باندې خوړ نو دم راته وښایه چاته به نه وایم پټ به یې ما سره هسې نه قیامت پر ورځ یو بل نه خطا شو نو دم راته وښایه چې کوم دم تاله درځي او په هغه دم پې ته پورې وځو نو هغه دم پټ په دې غوږ کې ماته وښایه هغه استاد یې ورته وایي وی دا نن چې د کوم کار وکړه که نه وی دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته ته بیا ګوره ورته موټروی به کم درته چې ته به بیا ځې او که پې پاسه نه ځې خبره دا ده چې که د عقل په بنیاد واخلې نو رښتیا خبره ده د که نه تورې نه چې شی تېره شي ته پې د پاسه خپې ښودی شي نه شي ښودی او چې د ویښته نه نري شي د چا پلار به پې لاړ شي لیکن که د الله او د رسول تابعداري دې وکړه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله او د رسول تابعداري دې وکړه او ته عقل پرېږده الله ته وایه دا پل شته زه منم الله ته وایه د ویښته نه نرۍ دی زه منم الله ته وایه د تورې نه تېره دی زه منم الله ستا حبیب وایي چې کوم انسان زما تابعداري وکړه لکه د برېښنا غوندې به تېرېږي کالبرقه رسول الله مبارک فرمایي او څوک به د اعلی قیمتي تیز اس په شان پې پورې وځي او څوک به د اوښې په شان پې پورې وځي او څوک به پیاده پې رواني به پې پورې وځي خو ځي به پې خامخا نو چې الله وغواړي رښتیا ووایه تا عقل نه مني او الله وځي مونږ به د چا منو د الله به منو که د عقل به منو الله به منو نو چې د الله منې لکه برېښنا موټروی پکې سي لکه برېښنا غوندې به پې خدای پورې راپورې وباسي بنیاد دا خبری داده یؤمنون بالغیب دا متقی و صفت دقه شو فی ایمان بالغیب څه مطلب چې زما عقل دا بنوی چې د عقل خلاف عقل یو شي ته نه رسی الله ویشتا دا الله رسول ویشتا نو زه به په عقل اعتماد نه کوم په چا به اعتماد کوم په الله به کوم او په الله په رسول به کوم دې ته ایمان بالغیب وایي دا چې زمونږ په کتابونو کې راځي چې دا کوم سړی کافر د ځنکدن وخت کې کلمه وایي نو کلمه نه قبلېږي کافر که د ځنکدن په وخت کې کلمه شهادت ووایي نو کلمه د کافر نه قبلېږي دا ولې دا ځکه چې هغه وخت کې دې د مرګ فرشتي وویني د ځنکدن په وخت کې د مرګ فرشتې په خپله وویني هغه وخت کې دې دوزخ هم وویني الله ورته وایي ای ظالمه جنت هم وویني دا جنت مې دله تیار کړی ظالمه کفر دې وکړو دې نه محرومه شو دا مخامخ دوزخ مې دله جوړ کړی دی خو چې ستا د نه وځي نو دې دوزخ ته به نیغ ورځي نو دې جنت هم وویني په دې سترګو دې دوزخ هم وویني په دې سترګو دې فرشتې هم وویني په دا سترګو دې مرګ هم وویني نو الله ځکه ایمان نه دغه وخت فرعون خو هم چغه والې وه چې ما په موسی او د هارون په رب باندې ایمان دی خو قبوله نه شوه که کافر دې وخت کې ایمان راوړي نه قبلېږي ولې د ایمان بالغیب نشته دا خو ده ولیدل نو ځکه اوس مني چې ده نه وي لیدلی او الله ورته وی شته او ده منلې وې نو بیا به خبره ټیک وه دا خو ده په خپلو سترګو اعتماد وکړه چې ویې لیدل اوس منم چې د عذاب چغه یې واورېده نو اوس منم چې دا د په سترګو نه وي لیدلی دا دوزخ دا جنت او دا فرشتې او الله ورته وی شته او ده وی چې زه منم الله ما نه دي لیدلی خو زه منم نو بیا به د ایمان کوو زمانونو په ایمانیاتو کې یو ایمان څه شی دی د غیب و ایمان چې زما عقل ورته نه رسي زما حواس ورته نه رسي او الله او رسول ویشته او زه یې ومنم یو ملحد چې ته په یو باغ کې ناستو د هندوانو باغ هندوانو په باغ کې ناستې نو بره پې د نارنج یو بوټی دی نو دې په دې زړه کې ویه خدایه خلک عجیبه خبرې کوي
خلک وی دا ګوره که دا خبره د عقل په بنیاد شي دا څنګه خدای دی دا رکوټې بوټي ته وګوره نو هغې له هندوانه ورکړې دی او غټ بوټي ته وګوره نو هغې له نارنج ورکړې دی پکار لا وه دا بوټي غټ دی غټ نو چې د هندوانه په هغې کې وې ځان دا وه غټ بوټي غټه میوه کوي او پکار دا وه چې دا نارنج دا په دې لاندې په دې هندوانو په دې ځیلو پورې نښتې وې دغه دا پوټې پوټې نری نری څانګې دي نو نارنج دلته پکار و په دې سوچ کې ناګانه په سر د پاسه یو نارنج را پرېوته په ټس یو نارنج پرې را پرېوت او خدای منم دې منم توبه 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 خره چې دله هندوانه نه وه ورکړې که دله هندوانه ورکړې وې دې نارنج دا اوس په سر زما هندوانه را پروته وې اوس به مې سر بېغمه زما رونو په دې به خبره خلاصه کړو چې عقل الله پیدا کړی دی شریعت چا پیدا کړی دی نو ما نه غلطي کیږي نو زما په کارونو کې به تضاد راشي لیکن د خدای نه غلطي نه کیږي نه په یېره راځي نو د خدای په کارونو کې تضاد نشته یوه دویمه خبره څه ده بعضې څیز الله قصدن د عقل نه بالاتر پیدا کړی دی نو هغې کې به مونږ د عقل خبره نه منو مونږ به د چا خبره منو د الله او د رسول خبره منو هغې کې به حکمتونه زمونږ عقل به ورته نه رسي اشی به د عقل خلاف نه هغې کې به داسې حکمتونه چې زموږ عقل به هغې ته نه رسېږي نو بس مونږ به وایو چې الله تا کومه فیصله کړې ده تا په قرآن کې څه ویلي دي او ستا حبیب مبارک په احادیثو کې څه ویلي دي زه پکې خپل عقل نه چلوم زه به لازما او لازما منم زما عقل هغې ته رسېږي او که نه رسېږي رب العالمین په قرآن شریف کې یو بل ځای کې فرمایي وان لکم فی الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين انسانا وکه زما قدرت نه منې نو لږ غوندې د حیوان خېټې ته وګوره د غوا خېټې ته وګوره د غوا په خېټه کې څه شی دی یو خوا پی پرته دي بل طرف ته سوټې پرتې دي بل خوا وینه پرته ده دا ټول څیزونه د یو خوراک نه جوړېږي غوا لګیا د بوس خوري ونډه خوري او چې خېټې ته لاړه شي د هغې بوس او ونډې نه یو خوا پی جوړېږي او د غوا غلاندې ته دي تک سپین اعلی مزیدار خوندور پی یو خوا ته وینه جوړه شوه هغه جګر ته و زړه ته و رګونو ته روانه ده یو خوا ته سوټه جوړه شوه هغه کلمو ته او لرې ته روانه ده ګوره د یو خوراک نه اوس الله وی زما قدرت دلته وګوره یا د خدای بنده په یو فرج کې چې پی پراتی او معمولي غوندې په پلیټ کې ورسره سوټه کېښوده په فرج کې دننه نو په دې پیو کې د هغه سوټې بوی وي که نه او که معمولي زنانه ګوته د سوټو شوې ده او هغې پیو سره وجنګېده نو په دې پیو کې به خړوالی راځي که به نه راځي خدای داسې متضاد رنګونه ورکړي دي چې په دې پیو کې که دا پی لږ خړ وې نو موږ به هلته کې سوټه ده نو د سوټې نه پکې لږ غوندې شی راغلی دی که دا پی معمولي غوندې سوربخن او نسواري وي نو موږ به وي د وینه نه جوړ شوي دي نو د وینه هغه رنګ پکې راغلی دی نو الله پیو له داسې رنګ ورکړه داسې رنګ تا ته ښیي چې د وینې نه مې دا جوړ کړي دی خو د وینې او د پیو په ورځ کې په رنګ کې څومره تضاد دی څومره تضاد داسې رنګ دی چې وینې سره بالکل نه لګېږي سوروالی او سپینوالی څومره د یو بل نه لرې دي او څومره ښکلې خوشبویه شی دی پی سوچه غوړي دې ته وویستل هغې کې څونه خوشبویي ده ماسته دې ته په خوله کې واچول څومره مزېدار اعلی ټیسټ دی نو د سوټې اډو بوی پکې نشته په یو خېټه کې دننه درې واړه پراته دي او د درې واړه یو بل سره یو خوراک نه جوړېږي وینې رنګ ته وګوره د پیو رنګ ته وګوره او د سوټې رنګ ته وګوره د پیو خوشبویۍ ته وګوره او د سوټې بدبویۍ ته وګوره زما وروڼو الله هغه کارونه کوي چې هغې ته زموږ عقل نه رسېږي د عقل نه ډېر زیات بالاتر دي نو موږ به بیا عقل په دې کې نه چلو موږ به چې الله وایي د قبر عذاب شته زه وایم شته بلکل شته او د هغې مې یو مثال درې در کوم یو ماشوم د مور په دې ګېډه کې پروت دی داسې دلته کې د ماشوم د مور په دې سینې پورې پروت دی د ماشوم اودي دا ماشوم کله په دې خوب کې خاندي که نه خاندي دا ولې خاندي د خوب ولیده دا خاندي ولې د دې ماشوم څه خوب ولید د خوشحالی ځکه یې وخاندل او دا ماشوم کله په دې خوب کې چغې کې که نه کي دا چغې ولې وایي د یارې خوب یې ولید دې ماشوم د خوشحالۍ خوب ولید نو دې در وخاندي دې ماشوم د یارې خوب ولید نو د وجاړي نو ماشوم د لګیا دی خوبونه اینې او مور سینې پورې پیوستې مور ته نه ده خبر دوه کسان په یو کټ کې ملاست دي دوه کسان بالغان ملاستی په یو کټ کې ځه داسې به ویمه دواړه اوده دي یو کس خوب اینې او په خوب کې امریکا کې ګرځي کابل کې ګرځي په خوب کې بل کس به سره خوا کې اوده دی هغه خوب اینې هغه په خوب کې خپله زمینداري کوي لګیا دی هغه په خوب کې مکې ته ځي هغه په خوب کې لګیا دی بله کلنډري کوي هغه په خوب کې لګیا دی چغې وي پېښور له باروبار پېښور له باروبار
هغه خپلې چغې هلته په خوب کې وایي، هغه بل ټکټ کې پروت دی، هغه وایي خوب ویني چې زه خو مخکې په مصله ولاړ یم او خلک راپسې مونځ کوي. رښتیا ووایه، یو هم په دنیا کې چکرې لګوي اوده دی، بل هم لګیا دی چکرې لګوي، دواړه یو بل نه خبرېږي نه خبرېږي. د خدای نظام ته دلته وګوره که یو بل سره پیوست یو بل نه دي خبر، پته نه لګي. نو قبر کې به لړمانان هم پراتی لګیا وي، مونږ به نه خبرېږو چې لړم کم ځای دی، مار به هم پروت وي، مونږ به نه خبرېږو چې مار کم ځای پروت دی. دا د الله یو نظام دی زمونږ رونو. نو هر د خدای حکم به مونږ په عقل نه معلومو. ها بس عقل ورسېد بیا منم، عقل نه رسي بیا منم، د عقل خلاف بني. نو چې کوم ایمان بالغیب دقسې ته ویلې کېږي چې الله وایي چې دا شی ومنه، بس دا مې ستا د عقل نه اوچت کړی، ستا عقل ورته نه رسېږي. دا ومنه، دا مې ستا د اندامونو نه اوچت کړی دی، ستا اندامونه ورته نه رسي، او خامخا به منې. زه به یم رب العالمینه چې ته ووې زه یې منم. عقل وی منه او عقل وی نه منه، عقل منم نه چلوم. پیغمبر مبارک وي چې دا شی به منې، نو زه به منم، او قرآن وی دا شی به منې زه به منم، زما به په هغې باندې ایمان وي. زه په دې کې عقل نه چلوم چې عقل وی منه نو منم به، او که عقل وی نه منه نه به منم. بیا به زما اعتماد په عقل شي، په خدای او په رسول به نه شي. پوه شوې په خبره؟ نو یؤمنون بالغیب دا معنا شوه. د متقي او صفت دا یؤمنون بالغیب چې هغه څیزونه باندې به دوی ایمان راوړي چې خدای او رسول ورته وایي چې دا ومنه، او د عقل ورته نه رسېږي. خدای او رسول ورته وایي دا ومنه، او د زړه نه ومنه، او د ده دا سترګې، غوږونه، پوزه، شونډې او لاسونه ورته نه رسېږي. دې ته ایمان بالغیب وایي. او دقه زمونږ ایمان دی انشاءالله العزیز. نو خو مونږ فرشتې په عقل معلومولی شو، نه د آخرت ورځ مونږ ته په عقل ښکاري، نه جنت مونږ ته په عقل ښکاري، نه د جنت خوشحالۍ مونږ په عقل معلومولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او یو اینۍ وله راوړه، یو شیشه، په شیشه کې یو رکوټې غوندې نرۍ داغ و، کوټینۍ غوندې داغ و پې. نبی علیه السلام ته شیشه وښوله، وی د الله رسوله دا شیشه باندې دا داغ به څونه وي؟ وی جبریله ډېر معمولي راته ښکاري. وی دا شیشه دې څه راوړه؟ وی د دې شیشې مثال د جنت دی. داسې فرض کړه چې دا شیشه دا جنت دی، جنت، او دا پوټینۍ داغ پکې مزید دی، ولدی نه مزید. دا پوټینۍ داغ پکې مزید دی، مزید. او مزید هغه ځای دی چې په کوم ځای کې به رب العالمین د جنتیانو سره ملاقات کوي. دا ټول جنتیان به په دې مزید کې راوځی شي. څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، او څوک به د سرو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په کرسۍ ناستي، او الله به تجلي وکړي. دا ټول خلک به د الله دیدار کوي. الله دې مونږ ته وکړي. دا به هلته خو ورځ او شپه نشته، خو د هفتې په مقدار لکه څنګه چې مونږ د جمعې مانځله راځو، دقسې به خلک مزید ته راغونډېږي او د الله دیدار به کوي. او هلته کې خو سړی نه ستړی شته او نه دا شته چې ورېږه ګنټه کې به رسه به نیمه ګنټه کې چې په زړه کې تصور معمولي غوندې مراغې چې زه اوس هغه د دنیا بل ګوټ ته رسېږم، په یو سیکنډ کې به ورسېږم. دې کې خو دا خبره نشته. نو دا هغه مزید دی چې ټول جنتیان راغونډېږي، الله سره ملاقات دی. نو حضور پاک ورته فرمایي وی جبریل دا خو ډېر پوټینۍ ځای دی، ځکه دا دومره غټه شیشه د جنت مثال دی، او دا مزید پکې د مچ د غولو عمره، د یو ماشي د خپې عمره پوټینۍ دی. نو دا پوټینۍ مزید کې به دا ټول جنتیان څنګه ځایږي؟ څنګه به پکې ځایږي؟ جبریل علیه السلام ورته وایي چې دا تا ته کوم پوټی ښکاري دا الله پیدا کړ. نو ما ته یې وایي چې جبریل ورشه دا مزید مې پیدا کړ، یو چکر پکې ولګوه او اخر ته ورسېږه، نو بیا راشه. نو جبریل څونه تیز رفتاره دی، د دې ځمکې نه د لومبي اسمانه پورې د 500 کالو تیز سورلی مزل، تیز سورلی. بیا د لومبي اسمان نه دویم پورې د 500 کالو مزل، دویم نه دریم پورې 500 کالو مزل، دغسې د هر اسمان د بل اسمان نه کې 500 کالو مزل، اوه اسمانونه دي. بیا د اووم اسمان نه والا د عرشه پورې د 500 کالو مزل، بیا د عرش د لاندې حصې نه د بر حصې پورې د 500 کالو مزل. او جبریل علیه السلام چې هغه عرش نه راځي، نو حضور پاک ته تپوس وکړ، وی څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی د سترګې د رپ نه هم زر را رسېږي. زه اوس عقللي ده اوس سترګې د رپ نه هم زر را رسېږم. قرآن کې الله د سلیمان علیه السلام په واقع کې نه دی ویلی چې د بلقیس د تخت متعلق یې ووی وی ایکم یأتینی بعرشها، وی څوک به یې تخت راوړي؟ نو یو پیری پاسېده، وی زه به یې راوړم. څونه ساعت کې به راوړې؟ وی دونه ساعت کې چې دا مجلس تر څو برخاست کېږي، یا ته چې څونه ساعت کې ودرېږې دونه ساعت کې به راوړم. بل یو کسو عالمو وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بقبل ان يرتد اليك طرفه، سليمان د سترګې د رب نه به هم دله زر راوړم. د بلقیس غون تخت به څونه ساعت کې راوړم؟ سترګې رب نه هم زر، سترګې رب نه هم ولا تخت زر راوړم. عقل مني ده اوس؟
نو وایي چې دا مزید الله پیدا کړي. جبریل څومره تیز رفتاره دی، هغې عرش نه ځمکې ته سیکنډ نه هم در رارسېږي، سترګې رب نه هم در رارسېږي، او هغه ته وی الله وایي چې نه دې مزید ته ورننوځه، مزید مې پیدا کړ، دې کې به جنتیانو سره ملاقات کوم. نو آخر سر ته یې ځان ورسوه، بیا راشه. نو وی 1000 کاله مې پکې چکرې ولې، خو آخر مې وله پیدا نه کړ. 1000 کاله مې پکې چکرې ولې، خو آخر مې پیدا نه کړ. عقل مني اوس دا نه مني. عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زموږ حواس کار کوي، او چې موږ د حس نه کوم شی بالاتر شو، بیا عقل زموږ هلته کار نه کوي. اخرت کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. قیامت کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. قبر کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. یؤمنون بالغیب معنا به څوک هم متقیان هغه دي چې هغه څیزونه د زړه نه مني، د زړه نه ظاهر نه چې کومو څیزونو ته د انسان عقل، سترګې، غوږونه، پوزه، خوله او اندامونه نه رسېږي. دا به د مؤمن یو صفت شو، ایمان بالغیب. الله دې زموږ نصیب وګرځولی کړي. ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مهرباني.